یاد کړه هغه وخت چې تا مؤمنانو ته ویل آیا تاسو ته دا کافی نه ده چې الله د 3,000 پریختو پر علی ګلو د سره مرسته وکړي بشکه که تاسو د زغم په لرلو له الله څخه په ویریدو کار وکړئ نو په کومه شیبه کې چې دښمنان در باندې ارغال وکړي په همغه شیبه کې بس تاسو رب 3,000 نه د 5,000 نښانه دارو پریختو په وسیله در سره مرسته وکړي دا خبره الله د دې لپاره درته کړې ده چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه ډاډه شي برلاسی او مرسته هر څه چې دی د هغه الله لخوا دی چې ډیر زور او په لیدونکی دی او دا مرسته به هغه د دې لپاره در سره وکړي ترڅو چې د کفر په لار د تلونکو یو مټ غوڅ کړي یا هغه ته داسې رسوا کوونکې ماته ورکړي چې هغوی ناکام خړسترګي بیرته ستانه شي ای پیغمبر د فیصله په واکمنۍ کې ستاسو برخه نشته د الله واک دی که خوښ شي او به بخي که غواړي په سزا به ورسوي ځکه چې هغوی تیری کوونکي دي په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د هغو څښتن الله دی چاته چې خوښ شي بخنه کوي او چاته چې خوښ شي عذاب ورکوي هغه بخونکی او مهربان دی ای مؤمنانو دا زیاته او څو چنده سودخوري پرېږدئ او له الله نه وویریږئ هیله ده چې بریالي شئ له هغه اور نه ځان وژغورئ چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی او د الله او رسول حکم ومنئ کیدای شي چې رحم در باندې وشي پر هغه لاره په منډه منډه وزغلئ چې ستاسو د پروردګار د بخښنې او د هغه د جنت خوا ته تللې ده چې هغه لکه د ځمکې او اسمانونو په شان پراخ دی او هغه د هغو له خدای ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی چې د بیوزلۍ او بډایۍ په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي غوسه خوري او د نورو لنډپاري بخي داسې نیکان خلک د خدای ډیر خوښ دي او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي نو سره جوخت الله وریادیږي او له هغه څخه هغوی د خپل ګناهونو بخښنه غواړي ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخلی شي او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپلو کړو وړو ټینګار نه کوي د داسې خلکو جزا د دوی د رب په نزد دا ده چې هغه به دوی ته بخښنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې تر لاندې به یې ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي د نیکعمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده له تاسې نه مخکې ډېرې دورې تېرې شوي دي په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغو د الله حکمونو او لارښودنو ته د دروغو نسبتونه وکړل دا د خلکو لپاره ډانګ پیلې تنبیه ده او له الله نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت ده بې زړه کېږه مه اندېښمن کېږه مه همدا تاسې برلاسي یاست که تاسې مؤمنان اوسئ اوس که تاسې ټپي شوي نو له دې نه مخکې ستاسې دښمنه ډله هم همداسې ټپیان شوي دي دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ یې د خلکو ترمنځ اړو پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې رښتیني مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو چاڼول یعنی بیلول غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپلې غوښتل آیا تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به جنت ته لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دي لیدلي یعنی دا ازمایښت نه دی کړی چې په تاسې کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي تاسې خو د مرګ هیلې کولې خو دا د هغه وخت خبره ده چې مرګ سره مخامخ شوي نه وي دا د اوس سره مخامخ شوي او تاسې هغه په سترګو ولید